د درې شیانو په وړاندې قیام وکړه، مبارزه وکړه، جګ شه ودرېږه، قیام وکړه، مبارزه وکړه. اولین څیز تنبلي ده. تنبلي د ځان نه لرې کړه، مبارزه وکړه، کار وکړه، زحمت وباسه. هیڅ وخت دا مه وایه چې زه دا کار نشم کولی. د تنبلي عادت د ځان نه لرې کړه. څنګه به د تنبلي عادت د ځان نه لرې کړو؟ د معکوس قانون نه استفاده وکړه، یعنی معکوس حساب وکړه چې 9 8 7 6 5 4 3 2 1 او شروع. دویم دا چې د تنبلي لامل پیدا کړ او له منځه یوسه، چون تنبلي انسان خوار، ذلیل او رسوا کوي. نو هیڅکله تنبلي مه کوئ. تنبل انسان په ژوند کې او نه هم په آخرت کې هیڅ چیرته رسېږي. همیشه حرکت وکړئ، کار وکړئ، زحمت وباسئ. دوهم څیز ناداني ده، یعنی دا چې هم په چی نه پوهېږې او هم نه غواړې چې زده کړې. د ناداني صفت له ځان نه لرې کړئ، د نادان کلمه د ځان نه لرې کړئ. همیشه په دې کوشش کې اوسئ چې که چیرې یوه لحظه مو د ژوند هم پاتې وي، دا کوشش تل کوئ چې یو نوی څیز زده کړئ، یو نوی شی لاسته راوړئ او د یو نوي شي په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. او دریم ناتواني ده، یعنی دغه صفات ډیر بد صفات ده چې انسان په ځان کې ولري، دغه انسان هیڅ چیرته نشي رسېدی. د ناتوان کلمه زه نشم کولی کلمه له منځه یوسئ، نور دا کلمه پرېږدئ او ځان سره دا ووایئ چې زه دا کار کولی شم او حتما به یې کوم. نو همیشه کوشش په ژوند کې کوئ چې د دغو دریو شیانو سره مقابله وکړئ، قیام وکړئ، مبارزه وکړئ. اول تنبلي، دویم ناداني او دریم ناتواني. نو تل دا مبارزه کوئ او ژوند به مو د کامیابۍ په لور روان وسي.